ورونو ته چې پر خپل وطن پر خپله خاورې خپل د سرو قرباني ورکړې د عقیدت احترام سره ګلونه وړاندې کوم. د خپلې وینا شروع زه په خپل یو شعر سره کوم، ستاسو د ټولو په اجازه. ټول وطن مې نن دنیا ته ننداره ده، ټول وطن مې نن دنیا ته ننداره ده، هره لوټه د شهید په وینو سره ده. پرهارونه مې د زړونو نه جوړېږي، پرهارونه مې د زړونو نه جوړېږي، په هر کور کې چې پرته یوه جنازه ده. چاته ورسو چاته وژاړو زما خدایه، چاته ورسو چاته وژاړو زما خدایه، پور پر چاکو چې د چا نه مې ګیله ده. څوکرېدلي زوبل سوي ځوانان ورسي، څوکرېدلي زوبل سوي ځوانان ورسي، په جنډیانو ښایسته مو هدیره ده. د کالیو ستن مو سره ده په سرو وینو، د کالیو ستن مو سره ده په سرو وینو، کفنونه جوړوو دا مو پیشه ده. قدرمنو وروڼو، دا کومه غمیزه دا کومه پیښه چې سوې ده ځان ویډیو ته شیرینګ ورکړي، دا د پښتون وطن غم دی وروره. شموزي او سارنګزی له دې علاوه له 40 کالو څخه زموږ پر دا وطن د شامارانو لخوا یو ناورین جوړ دی چې هره ورځ په زرهاو جنازې له مختلفه علاقو او وطنو څخه پورته کوو. اوس موږ سره دا شمېر لا نسته چې موږ په څو کچه څومره شهیدان په کرم جرم کې ورکړي دي. پوهان چې ورته ګوري د پوهانو له نظره زموږ تر ټولو لویه ګناه دا ده وایي چې پښتانه یو، او دویم قصور زموږ دا دی چې خدای پاک موږ ته ډېر ښایسته غرونه رغونه او ښه آباده مځکه را به برخه کړې ده. او د الله پاک پر موږ دا کرم دی چې موږ جدي پشتي د دې مځکې خاوندان یو او زرهاو کاله تاریخ لرو. پر موږ باندې د مقتدره قوتو دغه مځکه دغه شتمني دغه ښایسته وسایل نه دي پر زور. دا جنګ چې کوم روان دی دا جنګ زما او ستا د بچیانو یو قصور هم نسته. ماښام له خوبه راپراته راویښه ځي، سهار و دوی ته یو ناوړه پیښه په مخه ورځي او بلا ورته ولاړی، دوی د بلا مخې له ورځي او بلا یې خوري. د هنې د خلکو د زیارت او د مانګې د شهیدانو بل یو قصور نسته، صرف او صرف دا قصور دی. ځان ویډیو ته شیرینګ ورکړي، د پښتون وطن غم دی، د پښتون وطن غم دی. ویډیو ته شیرینګ ورکړي وروره. موږ سیاسري راوتلي دي، غیرت کوي، غیرت وکړي راوځي د درنې له راسې. نمایندګي ولاړم په دې چې په دې جنګ کې چې پښتانه ځوانان پښتانه سپین ږیري او پښتانه خلک څومره ځپلي دي، تر دې زیاتې زموږ خویندې میندې ځپلي دي. هغه د کډوالو په صورت کې دي چې دوی د درپدرۍ ژوند تېروي، او هغه میندې بورې سوي دي، هغه کونډې سوي دي چې یتیمان ورته پراته دي ورته ناست دي، نو هم دوی ځپلي دي. موږ دا یوه خبره په ډاګه کوو چې دا ریاست د خپل له دې نارواړه کارو د خلاص واخلي. موږ یو خوارج نه منو، نه دلته ټي ټي پي سته نه دلته بیلې سته. بیلې به ښکاره دا خپله خبره و دنیا ته کړې ده چې زما جنګ له ریاسته سره دی، زما له یو ډریوره له یو کولې له مزدوره له یو بل سړي سره یو هم دښمني او جنګ نسته. دغه رنګه ټي ټي پي او طالبان چې دوی وایي دا ټي ټي پي ده، او دوی دا هم وایي چې موږ په خړو پاکستان پیدا کوو، زموږ دا رنګه ادارې دي. او دوی دا هم وایي چې موږ په 2 ورځې کې افغانستان قبضه کولی شو. دوی وایي موږ د دنیا وتلی فوج او منلی فوج یو، اول نمبر کې راځو. بیا دوی دلته څلې ناکامه دي چې په یو غره کې یو څو دهشتګرد راځي او پر چوکۍ باندې حمله کوي
او له بدبختانه پولیسو سره ګولۍ تمامه شي خو د کروړاو بلکې د عرباو بلکې د کرباو فنډ راځي د سیکورټي پر نامه بیا دا ګولۍ چیرې ولاړې او له دوی سره ولې نه وې او چې دارنګه ناوړې فیشکه شي چې پر 15 کیلومتره باندې یو ماته کیند پروت دی نو باید چې فوج مداخلت کړې وای دا د چا ذمهداري جوړېدله خو د سیکورټي ادارو ذمهداري جوړه شي زما خپل ځوانان نهته ځوانان په لاس کې یو توپک یو توپنچه وروړي دا خپل عزتونه په امان کې ساتي او سرو قرباني ورکوي دوی د خوب غفلت مزې اخلي داسې کیسې موږ تر قیامته نه منو موږ به چاته ورسو موږ به چاته وچاړو موږ به چاته فریاد وکړو موږ وینو چې زموږ ادارې هم ناکامه دي او د چا په خوله دي او زموږ د کولې او زموږ د معدنیاتو ډک غرونه د دو سودا سوي ده دلته دا جنګ نه د پښتون دی نه د طالب دی نه د بلوڅ دی دا جنګ د معدنیاتو جنګ دی زما د وسایلو جنګ دی او زما د ښایسته علاقو د سیل د ځایو د قبضې جنګ دی بل یو شی هم دلته نشته دویمه خبره دا ده چې زه چاته ژاړم زما قانون کم دی د قانون ادارې ناکامه دي آئین چیرې دی د آئین بالادستي کمه ده جمهوریت کمه دی چې جمهوري نظام وایه د خلکو په ټاکنو سره خلک راغلي وایه د هر کول هزار سړي ووټ ورکړی وایه وروره دا خبرې مه لیکئ چې محمود خان چیرې دی تضاد مه جوړوئ دا درنې ته ترجیح ورکئ دا درنې له راسئ د کمنټ غیرتمنو درنې له راسئ محمود خان پر خپل ځای پرېږدئ خپل غیرت وکئ پیسو اخیستی دی ډېره د افسوس خبره ده چې پښتون قام ته دا ځای پورې راورسېدی ویډیو ته شیرینګ ورکړئ وروره ویډیو ته شیرینګ ورکړئ او هلته د زیارت مانډي پر مقام پر کچ باندې ناست خلک و چاته وژاړي چاته ورسي د چا فریاد وکړي نو وخت راغلی دی وخت دې ښه دی چې موږ باید په خپلو کې یو موټی سو موږ باید نور نه وغولېږو موږ باید د خپلو شهیدانو سودا ونه کړو چې یو کرب روپۍ راکوي باید موږ د خپل شهید یو نوکر وشاره هلته به دنیا موږ ومني او خبر به سي چې دا خلک هر څوک وپېژندل او په هر څه یې سر خلاص دی لهذا دا خلک موږ نور نسو خطا کولی نه له خپلې مځکې او له خپلې شتمني او له خپلې علاقې بې برخې کولی سو نور به ټایم نه اخلم دلته مشران ناست دي هغوی به تاسو ته خپلې ویناوې شاید تر ما ډېرې ښې وکړي بس زه له تاسو ته بس دا یوه خبره کوم چې په خپلو کې سره په اتفاق او په اتحاد سئ نو به بیا تاسو کامیابه یاست کنې دغسې جنازې به موږ پورته کوو او دغه رنګ ناکامه درنې به چلوو مننه کور مو دا موږ قربانۍ کوو د دې خپلې خور چې دې خپل ذلیل خیالاتو زموږ سره یې شریکه او دغه غم چې زموږ سره د پرون نه څه دا شریکه ده راسره ناسته ده دلته چې کوم د بلوچستان نیشنل پارټي طرفه کوم ذمه داران راغلي دي هغه اصلا